کېنوله. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. د غونډې درنو قدرمنو او معززو ګډونوالو، پوهېږم چې ګرمي ده، تکلیف ده، تاسې دلته له موږ سره ناست دي، حضور لرئ. په بښنې سره چې ممکن ستونزې وي چې مناسب ځای برابر شوی وای او تاسو ډېر هوسا ناست وئ، لمر نه وای. په هر صورت هیله ده چې حوصله راسره ولرئ. الله تعالی دې ټولو ته توفیق ورکړي. له هر څه مخکې د خپل ګران ولایت پکتیا قومي مشرانو، علماء کرامو، سپین ږیرو، ځوانانو، مجاهدینو، د شهداو، وارثینو، محصلینو، معلمینو، کادرونو، علمي شخصیتونو او ټولو هغو معززو اشخاصو ته خپل د زړه له کومې وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ سره دلته ګډون لري. واقعا چې ډېره اوږده موده وسومه، نه شوی کولی د خپلو خلکو په منځ کې ښکاره اوسم او یا له خپلو خلکو سره له نږدې نه تماس ونیسم. هغه نو هره مبارزه دغه ستونزې لري. کله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه له خپل ښار مکې مکرمې نه مجبور سو وایستل سو د مکې د مشرکینو لخوا نه، نو بېرته یې شاته وکتل او مکې مکرمې ته مخاطب سو. ورته ویې چې مکې، ما به هېڅکله هم نه وي پرېښې، خو که ظالمانو ته زه په زوره له تا نه وی ایستلی. نو زه خپلو پکتیاوالو درنو حاضرونو ته وایم چې زه به هېڅکله هم له تاسې نه لرې نه وی که ظالمانو زه په زور نه وی ایستلی. زما د اوږدې زمانې دپاره خپل هغه غر یادېده، غر ته موږ غرغری وایو. هغه 28 کاله زه له خوبه راویښه وم، هره ورځ ما یې ورې سترګې پرې لګېدلې وې. نو د غره سره مې دومره مینه وه چې ما کلونه هغه د غرې عکس د ګوګل نه راخیستی و، خپل کمپیوټر باندې مې په سکرین راته ساتلی و. خپل غر وایي هوبي او وطن، هېواد، سیمه، د زوکړې ځای یو هوب لري، سړی نشي کولی دا فکري حالت. نو ډېر شکر ده الحمدلله چې اوس تاسو سره دلته ګډون کوم او ټولو درنو حاضرینو ته راغلاست کړم. هغه څه نه مخکې لازمه بولم چې د ټولو شهیدانو کورنیو ته، یتیمانو ته، کونډو ته، زخمیانو ته چې د جهاد په شل کلن دور کې ځورېدلي، خوږ سوي، تکلیف سوي دي، ټولو ته د لوی اجر، صبر او استقامت غوښتنه کوم. شهدا کرامو ته د الله تعالی جنتونه نصیب کړي او د دوی د وینو محصول چې اسلامي نظام راغلی، ازادي او استقلال راغلی، الله تعالی دې دا تلپاتې او دوامداره کړي چې موږ تاسې باندې بله کومه فتنه، بله کومه جګړه، بله کومه بدبختي ونه تپلي. دغه افتخار چې نن هېواد آزاد سو، کفري نړۍ ماته سوه، دا زموږ سره د ټول ولس شریک ده. ځکه د دې ولس هر وګړی چې د شل کلنه مبارزه کې له موږ سره وکړې، وځورېد، زحمت یې ولید، د چاقو سره مخ سو، له بمبار سره مخ سو او د خپلو مجاهدینو تر شا ودرېدل، د خپلو ځوانانو تر شا ودرېدل، د مبارزینو حمایت یې وکړه، ډوډۍ یې ورکړه، جای یې ورکړه، پناه یې ورکړه، د دښمن یې وساتل. نو دغه مبارزه د ټولو افغانانو زموږ سره شریکه ده او د ټولو پکتیاوالو زموږ سره شریکه ده او دا لاسته راوړنه هم مشترکه لاسته راوړنه ده.
او دا به انشاءالله د موږ تاسو لپاره تاریخي افتخار وي او د ټول وخت لپاره به ثبتېږي او لویه او داسې معرکه وه چې مخکې موږ مثال نه لرو مخکنۍ مبارزې او جهادونه هم تېر شوي دي خو په دومره مسافت درنه او دومره اوږده دومره ستړې او دومره له کړاوونو ډکه بله مبارزه موږ په خپل تاریخ کې نه لرو البته لومبای هم جهاد و لومبای هم ستونزې وې خو دومره وخت نه دی نیولی او دومره غیر متوازنه نه وه لکه دا په شل کلن مطابق په هر صورت الحمدلله چې افغانان مسلمانان دي کلک ایمان لري کلک عقیده لري د دنیا فرضیې عقلي فرضیې د ایمان په مقابل کې چې دا مخ ته ورځي ترجیح نه ورکوي او دا یې په اوله ورځ هم باور و چې انشاءالله دا ملت به ګټونکی وي دا جهاد به بری مومي او موږ خپل هدف ته رسېږو هر مجاهد انشاءالله دا ارمان هم ځان سره درلود دغه یقین هم درلود چې موږ به بریمن کېږو خو دا بیا نه و معلومه چې موږ به تر پایه پورې ژوندي یو که نه یو دا بیا بېله مسله ده قرباني کېږو به مګر دا افغانان به دا معرکه ګټي دا جهاد به بریالی کېږي او دلته به د افغانانو د خوښې اسلامي نظام ټینګېږي دا د ټول عقیده او باور او هر مسلمان باید هغسې باور او عقیده ولري الحمدلله نن هغه شېبې رارسېدلي پکتیا ولایت د شوراګانو مجلسونو جرګو مرکو او د درنو ارزښتمنو روایاتو کور هیله کوم چې دغسې دروند پاتې شي پکتیاوال وروڼه باید د هېواد د مهمې برخې په توګه باندې د خپل نظام هم حمایت وکړي د اسلام هم ننګ وکړي او د خپل هېواد د ابادۍ په کار کې او د دې ابادۍ په رامنځته کولو کې خپل رغنده او مهم رول ولوبوي موږ تاسو په پکتیا کې ډېر درانه او ښه روایات لرو د جرګو کور یو د منازعاتو لپاره د حل ډېرې ښې لارې لرو ښه سپین ږیرې لرو هوښیار مشران لرو د دغو ټولو سره په هماهنګۍ هیله کوو چې زموږ د ځوانانو داسې رهبري وشي چې هېواد مو دغه شل کلن کارونه نور هیر کړي د ابادۍ په لور باندې مؤثر ګامونه واخیستلی شو د هېواد سره وفاداره واوسېږو یو بله مبارزه چې اوس پیل کېږي جهادي مبارزه خو مجاهدینو په ډېرو ستومانیو ستړې وکړه تر دې ځای راورسوله بله معرکه هم باید وکړو هغه دا د هېواد د ابادۍ معرکه او هېواد آبادوله مبارزه غواړي وغواړي دا یو ډېر دروند کار دی چې بېرته هېواد د شل کلن ناورین نه راباسو او د ترقۍ او رفاه په طرف باندې ګامونه اخلو دا هم ډېر اساسي کار ده باید موږ تاسې دې ته ترجیح ورکړو مجاهدین وروڼه هم باید خپل دوم فرض دا وبولي چې کله هم جهاد کامیابۍ ته ورسوو د جهاد اهداف لاسته راوړل مهم دي د اسلامي نظام تر سوري لاندې خپل هېواد آبادول انشاءالله دا د هر مجاهد ارمان دی او د هر مسؤل د اسلامي امارت د مشرانو د ارمان ده کله چې موږ په یو سړک باندې تېرېږو کله چې په یو پل باندې تېرېږو کله چې په یو لاره باندې ځو چې هلته زخمونه ګورو هلته د انفجار اثرات ګورو ورانۍ ګورو هغه چې کې دا تصمیم هر مشر سره په زړه کې انشاءالله تېرېږي چې دا به بېرته جوړوو دا زموږ مسؤلیت از دا به بېرته آبادوو په دې کې زموږ قومي مشران درانه مشران سپین ږیري او ځوانان نخبه څېرې علمي شخصیتونه علما کرام بېلابېل اقشار ټول مسؤلیت سره لاسونه سره ورکړو او دا هېواد د دغه ځای ابادي هم کوي د خوشبختۍ ځای چې دا تحولات راغلل الحمدلله لکه نور ګڼ ولایتونه پکتیا ولایت ته هم ضرر آسیب ونه رسېد ځوانان مو ژوند له لاسه ورنکړ د تحول په وخت کې مرګ زوبله په لوړه پیمانه رامنځته نه شوه او د هېواد کومه برخه ونه مېړېده ودانۍ مو تخریب نه شوې ښار مو روغ پاتې شو روغتون مو روغ پاتې شو پوهنتون مو روغ پاتې شو مدرسه مو روغه پاتې شوه سړک مو روغ پاتې شو دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی موږ تاسې مخکې هم تحولونه لیدلي وو بدلونونه مو لیدلي وو دلته بېبندوبارۍ وې لوټ راغلی و بیت المال غلا شوی و چور ګډ شوی و د هغو حالاتو برخلاف دغه مبارزه یو د هغو توصیفونو نه یا کراماتو نه یو بلو دا ده چې دومره لوی بدلون په ټول هېواد کې راغی بل الحمدلله هېڅ نوع زیان ونه رسېد داسې زیان چې هغه نه جبرانېدونکی وران نه شو هېواد ټول ولایتونه په محدودو ولایتونو کې جنګ وشو بهرني ولایتونو کې
په نور ولایتونو کې هېڅ شی نه دي خراب شوي، هر څه سالم عمارت ته په لاس ورغله او د دې ملت په خدمت کې به بېرته استعمالېږي. محترمو هیوادوالو او پکتیاوالو، دغه حالت څه منځته راغلی چې نن امنیت لرو، سوله او ثبات لرو، دا ګورې ډېر لوی ارمان دا له نظره مه غورځوئ چې دا د الله پاک جل جلاله لوی انعام دی. د دغه ستر انعام ناشکري راروونه چې دې ته متوجه اوسئ. د هرې آبادۍ د ژوند د هرې برخې شرط دا ده چې امنیت به وي. که امنیت نه وو د ژوند په هېڅ برخه هم څوک خوند نشي اخیستلی. موږ تاسو ته په هېواد کې سرمایدار ونه لرو، تجار ونه لرو، تاسې ورته پوښتنه ځینې وکړئ، ټول امکانات ورته برابر وو، خو ژوند یې خوږ نه و، له خطر سره مخ و، له ضرر سره مخ و، له تاوان سره مخ و. خو نن چې امن راغلی ده، نن کولی چې په خپله سرمایه باندې د ژوند خوند واخلي، ګټه واخلي او څه امیدونه دي، مشروع امیدونه ترلاسه کړي. نو امنیت ډېر اساسي شی دی. خو ګورئ دغه یو نعمت د الله راکړی، دغه نعمت نه بېرته ناشکري رانه ونیسي. ټول هېوادوال دې ته باید متوجه وي، خصوصا د پکتیا ولس. امنیت ډېر یو لوی نعمت ده، دا نعمت باید موږ تاسې شکر ادا کړو. موږ تاسې دلته شاهدان اوس د دې نه مخکې رژیم مشر کوم و، هغه اعلان وکړ د شپږو میاشتو لپاره سختې جګړه کوي. دا مې تاسې یاد یعنې که فرصت ورکړل شوی وای، وخت ورکړل شوی نو شپږ میاشتې به نور هم زموږ ځوانان وژل کېدل، وطن به مو ورانېده، بیا هم نتیجه نه وه معلومه چې بیا به څه کېدل. شپږ میاشتې فتحه نه شي راوستلی، نه جنګ ختمول سره که 20 کاله یې څه ونه شو کولی. د دې سبب د هېواد باید نړېدلی وای، یعنې داسې بد عزایم موجود زموږ په مقابل. خو داسې الله پاک جل جلاله بله فیصله وکړه، هغه بې امني په ثبات او په امن بدله شوه. دا یقینا د الله جل جلاله یو لوی نعمت دی چې موږ تاسې باید شکر وباسو. زه په داسې موقف کې وم چې د هېواد ناخوالې، ملکي تلفات، تاوانونه چې رسېدل هغه به ما حسابول روزمره، بیا هم په هفته کې د هغه نه یو راپور جوړاوه. نو په هره اونۍ کې په وروستیو وختو کې موږ له 2 اتیا نه تر 100 پورې ملکي تلفات لرو. په هغو ملکي تلفات کې ښځه، ماشوم، سپین ږیری، علما کرام دا به تلف کېدل، شهیدانېدل او زخمیانېدل هره اونۍ. خاص ملکی تلفات کوي، یعنې هغه دواړه اړخه د جګړې چې مجاهدینو او مقابل جهاد و هغه مه حسابوه، هغه نیت کې جنګ کړی و، هغه دواړه خو سره اخته وو، په اراده وای. هغه ولس، مظلوم ولس د چاپې سره مخ و، له بمبار سره مخ و، له تباهۍ سره مخ و. اوس الحمدلله دغه 4 ساعتو کې چې حساب کوي، یوه مرمۍ په هېواد کې نه ده پیل شوې او یو چا هم ژوند د مرمۍ له لاسه نه ده له لاسه ورکړی. دا ډېر لوی نعمت دی. د دې نعمت شکران وکړئ ورونو. دا ډېر لوی نعمت ده چې د اسلامي امارت تاسو ته راوړی امنیت، دا خپل نعمت وبولئ، خپل نظام یې وبولئ او د خپل ځان دپاره یو لوی فرصت وکړئ. کله چې د انسانانو امنیت خوندي وي، عزت خوندي وي، افغانان با همته خلک دي ځان ته خپله روزي پیدا کولی شي. د روزي لارې نه بندېږي. الله جل جلاله وعده کړې ده چې موږ ته به روزي راکوي. تاسې د دنیا له تهدیدونو نه ویره مه کوئ چې څوک وایي موږ به په رسمیت نه پېژنو، څوک وایي موږ به بندیز لګوو. دا احساساتي خبرې نه دي، ولې زموږ د عقیدې برخه ده چې الله جل جلاله به ټول فرصتونه داسې مهیا کوي لکه دا 20 کلن جهاد چې بلې ته ورساوو، لکه دا لوی تحولات یې سره راوړل، دا ټول شیونه به سمیږي. یعنې د کار دپاره به فرصت آماده کېږي، د تجارت دپاره به فرصت آماده کېږي او د پرمختګ لپاره به افغاني فرصت رامنځته کېږي. شکر جای دا ده چې اوس انشاءالله د اسلامي امارت په وجود کې تاسې به د داسې مشرانو خاوندان یې، مسلک او غیر مسلک او دا مسایل ځان ته پرېږدئ، خو داسې مشران به لرئ چې هغه به بیت المال ته غل نه وي، هغه به د بیت المال مال خپل شخصي ګټه نه استعمالوي. داسې مشران به لرئ ایستلی، هغه به د بیت المال له یوې پیسې سره احتیاط کوي، هغه به ځان مسؤول، ملت هم ځان مسؤول بولي، الله جل جلاله ته هم ځان مسؤول بولي. دا لوی کار ځکه افغانستان عایدات لري، منابع لري، ذخایر لري، که دا موږ استخراج کوو یا